د پیسو ده پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. 13 ورځ موږ تاسې په خپل پراجیکټ کې سیل فارم جوړ کړی و د فروشاتو. راځو موږ چیرته راخلو خپل فایل چې موږ درلوده رحمت موبایل هاوس په نوم باندې دا پراجیکټ وکنه دا مو خلاص کړ. اوس ګوره دلته وینډر لیجر ده وینې دې وینډر نه موږ 100 روپۍ باقي وو مونږ دته 15000 روپۍ ورکړې چیرته ورسوم دلته لیکل مه کوئ ښه دا به بیا درته ریډ اونلي کوم چې بیخي پکې لیکل ونه شي. تاسې باید چې دته پیسې ورکوئ د پرداخت دپاره باید یو فارم جوړ کړئ له هغه نه باید بیا دلته راشي او کیش نه منفي سي نو اوس موږ د پیسو د پرداخت دپاره باید څه وکړو فارم جوړ کړو چې وینډر ته پیمنټ کوو. نو دې دپاره به اول راسي یو به ټیبل جوړ کړي څه به جوړ کړي اول به یو ټیبل جوړوي. ټیبل نشته د پرداخت دا څه ټیبلونه چې دي ټولو نه ګوره موږ فارمونه جوړ کړي دي خلاص شوي دي. نو څه کوو کریټ ته ځو ټیبل ډیزاین یو ټیبل ډیزاین جوړوم ورته لیکم چې څه شی ټي آی ډي ټرانزیکشن آی ډي مې ورکړه ټو نمبر صحیح ده او راځم ورته لیکم چې څه شی ټي ډیټ تاریخ د ټرانزیکشن یا معاملې کم تاریخ کې موږ پیسې ورکړي دي صحیح ده که نه. وی آی ډي کم وینډر ته د پیسې ورکړي ډیټا ټایپ یې هغه کا نمبر کا وی نیم د وینډر نامه چې موږ پیسې ورکړلې او ورته لیکو چې بل څه شی ډسکرپشن تفصیل د دې او اماونټ څومره پیسې مو ورکړلې بس خلاص دا لګوو دلته دا ټیبل سیف کړه چې شی وینډر انډرسکور پی په نوم باندې دا فارم دا ټیبل موږ جوړ کړ پرایمري کې نه لګي نه ورکوم. اوس د دې ریلیشن جوړو د وینډر د ټیبل سره ډیټابیس ټول ته زو ریلیشن شیپ او رائټ کلیک کو شو ټیبل کم ټیبل پکې کو وینډر پی پکې کو او د وینډر ټیبل نه وی آی ډي راکش کاغو په دې وی آی ډي باندې ورخطا کو کریټ دا جوړ شو او دې رائټ کلیک کو ټیبل ډیزاین ته چې موکړه هاید مې ته چې موکړه هائی ټیبل مې شو ټیبل ته راځم وینډر پې دا ایډ کې بیرته مو شو کړه صحیح شو که نه او رائټ کلیک کوو د دې ټیبل ډیزاین ته ځو او وینډر آی ډي چې دا لوکپ نه راخلم ټیکس باکس مې بدلو په څه باندې کامبو باکس باندې او ډیټا راخلم د وینډر ټیبل نه او وینډر نه صرف د وینډر آی ډي او د وینډر نوم راخلو کنټرول اس کنټرول ډبل یو کالم کاونټ دوه کا هیډم ورپسې یس کا لیسټ ویټم باندې کا اوس راسه له دې نه څه جوړ کړه فارم جوړ کړه د وینډر پې فارم رائټ کلیک کو رائټ کلیک نه کلیک کو که فارم وزټ ته راشي او وینډر نیکسټ کالمر نیکسټ فینش هو اوس رائټ کلیک او ډیزاین ته راځو دا شی به ترې ایسته کو تر دې حده پورې موږ راوسته او دا هم راخلو دا مو راواخیسته تر دې ځایه پورې راخلو دا هم پورته کوو صحیح شو که نه او اوس به دا راواخلو تر دې حده به یې راوړو دا ډیټ هم راکش کړو پراپرټي به مطابق د خپل ضرورت برابر یې کوي پراپرټي شیټ ته لاړ شه پاپا ورپسې یس کا ایونټ کې څه کار نه لرو دا لرې کوو بارډر سټایل 10 ریکارډ سلیکټور انازو کوو نیویګیشن بټن سکرول بار ورټیکل ایس نه پرېږدم او بس راځو دلته دا به بولډ کو او تور مې کو صحیح شو. اوس دا فارم مره به عنوان ورکې رائټ کلیک به وکړې ډیزاین کم فارمونو کې چې تا نور راخیستې مثالا ایکسپنس ته بل فارم دار یو چې دا یو فارم نه د عنوانونه راکاپي کا کنټرول سی کنټرول ډبل یو دلته راشه کنټرول وي پیسټ او ورته ولیکه چې څه شی وینډر پیمنټ فارم صحیح شو دا مې راواخیسته سیف. اوس یوه د سیف بټنه جوړو یوه د څه شي بټنه جوړو د نیو چې یو نوی ریکارډ کې او یو سیو وکړي او د وینډر آی ډي ته کوډ کوو څه په خاطر چې آی ډي کلیک وکړو نوم خپله ورسېږي می ډاټ وی نیم مساوي کله چې شي سره می ډاټ وی آی ډي ډاټ کالم 1 سره
او دا اماونټ وشو. اوس راخلو دوه بټن دلته به راواخلو ورته به نوم کېږدو چې نیو رایټ کلیک بیلډ ایونټ کوډ بلډر او ورته به ووایو چې ډو کمانډ ډاټ گو ټو ریکارډ ته لاړ شه کاما ایسی نیو ریکارډ او سیو بټن به جوړ کړو کوډ به بیا وروسته کوو ښه او بټن راخلم سیو بټن چې وهم باید دا ډیټا له دې ټیبل نه دوه ځایه ته لاړه شي یو باید کیش ته لاړه شي او بل هم باید وینډر لیجر ته لاړ شي نو دا سیو کوو راخلو څه کوو کریټ ته کیوري ډیزاین کیوري جوړه کړه د کوم ټیبل نه د وینډر پې ده نه او کلوز یې کړه ټول فیلډونه یو ځل راواخلو ورته چې دا اپینډ کړه یو ځل یې اپینډ کړه چېرته وینډر ته وایي کوزه یا کیش ته ته اپینډ کړه کیش ته نه د څه ته نه اپینډ کړه ډسکرپشن ته وایي ډیټ ته وایي ټي آی ډي ته مه وړه او دا ډسکرپشن سره یو شی بل هم کلکیټ کړه ورته چې دا ډسکرپشن به دلته به بل فیلډ اضافه کړم ډي سی ډسکرپشن دا مساوي کله چې شي سره وی نیم پلس چې شي لږ فاصله او بیا ورسره چې شي ډسکرپشن چې د وینډر نیم هم ورسره یو ځای کړه چې موږ ته پته ولګي چې پیسې مو کوم وینډر ته ورکړي کیش کا تفصیل کې باید دا شی اوسېږي او دا بیا اوس راواخله چېرته یې ویسه ډسکرپشن ته یې ویسه او دا مه وړه ډسکرپشن ته اماونټ چې دا اماونټ یې چېرته ویسه اماونټ د کیش کریډټ ته ویسه ځکه موږ نه لاړلې او ډیټ ته لاړه او بس خلاص ټي آی ډي خو دغه اټو نمبر د په خپله راځي او کرایټیریا کې دلته شرط ورکړه چې فارمز او په فارمز کې دننه وینډر انډرسکور پې نه او په دې کې بیا دننه ټي آی ډي صحیح شو دا ورته ادرس د دې پوره ورکړه او سیو یې کړه ورته وایو چې اپډیټ کیش فرام پیمنټ صحیح شو دا مو راواخیست دا آلریډي شته ده اپډیټ کیش فرام پرچیز ته وینډر پیمنټ وی پی صحیح شو دا مو ورکړه صحیح شو دا مو راخصله دا یو کیوري یو بله کیوري مو ډایرکټ همداسې جوړو کریټ ته راځو کیوري ډیزاین کیوري جوړه کړه د کوم ټیبل نه د وینډر د پیمنټ نه دا ایډ کړه کلوز یې کړه او کوم شیان چې پکار دي ټول به اوس راواخلې دا ځل ورته هم اپینډ کړه چېرته یې اپینډ کړه وینډر لیجر ته وینډر لیجر ته اپینډ کړه وینډر ته وایسه ټول هر شی عمل ته ټول هر څه برابر دي فقط یوازې دا اماونټ چې دا ورته هم چې چېرته ویسم ډیبټ اماونټ چېرته ویسه یو ده زه وګورم کیش نه خو کریډټ شو وینډر کې به په ډیبټ کېږي 100% اوس ګوره وینډر لیجر چې دلته ما اکاونټینګ په منظم سیسټم مې تاسو نه جوړ کړی ځکه تاسو اکاونټینګ نه ده ویلې تشریح خاص مې درته نه دي کړي اوس دوی چې نه کریډټ ته هلته هم کریډټ ته چې مونږ کومې پیسې ورکوو هلته مونږ سره پاسنل کې دا باید ډیبټ ته راشي خو خیر دلته راځو ورته چې هلته یې څه ته ویسه کریډټ ته ویسه کومې پیسې چې مونږ ورکوو هغه مالته وینډر لیجر کې کریډټ طرف کې رسولي دي او دلته هم همدا شرط ورته وایي چې څه شی فارمز او فارمز کې دننه کوم فارم وینډر انډرسکور پې او په هغه کې دننه بیا ټي آی ډي با ډیبټ ته خو موږ غلط کړی ده کنه پوه شوې دا مو راواخېسته سیف وکړه مونږ اوس هلته همداسې سیسټم رسولی ده دا اوس چې کوم انټریانې مونږ کړي دي ټولې مونږ داسې کړي دي چې مونږ دنه شی راوړو هغه مونږ ډیبټ ته رسوو او چې کومې پیسې ورکوو هغه مونږ چې شی رسوو کریډټ ته دا راخلو چې شي په نوم باندې سیف کوو د چې شي په نوم باندې به دې ته نوم ورکوو او که ډیټابیس جوړوئ رولز د اکاونټینګ مو 100% باید زده وي چې اکاونټینګ صحیح زده نه وي مسلکي ډیټابیس نه شئ جوړولی بیا دا راخلو څه په نوم باندې اپډیټ کیش نه ده اپډیټ وینډر لیجر فرام وینډر پیمنټ یو ځای کې مې دوه ورکړي که نه کم یو کیو انډرسکور دوه وي ما ورته فکر شو دقه رینیم دغه یو انډرسکور په پاک چې بیا لاندې جوړ اوس راځو سیو بټن ته ډایرکټ کوډ کوو حسیب الله متوجه یاست که نه تشریح وخت خو تېر ده یو نیمه میاشته مې اکسس ټول ویلی ده هر څه پوهېږي اوس راخلو دلته چې شی وینډر پیمنټ فارم راخلو ډیزاین ته پریویو یې کړه دا مو څه وکړل پریویو مو او اوس باید څه وکړو سیو بټن ته آفرین بس ډایرکټ ورته راځو چې ډو کمانډ ډاټ سیټ وارننګز آف وارننګز چې دا اول آف کا ډو سیمپلی ډاټ سیو ریکارډ سیو کا ډو سیمپلی ډاټ ریفریش ریکارډ ریفریش کا او داغه نه وروسته ډیم ا از ا سټرینګ سټرینګ ټایپ ویریبل اخلو دا ولې ها ا مو ورکړی دا
name A as a string او ورته چې A مساوي کله MSG box message box سره او خلاص ورته وایي چې enter sorry are you sure to save are you sure to save همزه لکه چې د شوی وي ها اوس دا کار مو وکړو اوس له دې نه وروسته ورته وایي اف که چیرې A مساوي شو د چی شي ها بټن یې مور نه کړی که نه یسونو نو کاما دلته ورته وایم چې آخر کې کاما وی بي یس نو او قوس په آخر کې ورپسې څه وکړه بند کړه ورته وایو چې اف که چیرې چې شی اوسېده A مساوي له وی بي یس سره شوله له دین څه وکړه ډو سیمپلي ډاټ اوپن کیوري خلاصه کړه update cache from vendor underscore payment ها او do command dot open query خلاصه کا double quotation کما query خلاصه کا update vendor ledger from vendor payment ها دا query نه خلاصه کا اخر کې and if ختم شو save بٹن دې مو کړل ها ریکارډ سیو دې خلاص ها MSG باندې مثلا باکس ورکړو ته دی وایي چې record has been saved او دا راخلو اوس راځو دا سیو کوو ښه مخکې له دې وګورئ اول وینډر لیجر ته راځو د خالد نه موږ څو روپۍ قرضداره یو 12500 کیش کې راځو کیش ګورو موږ سره څو روپۍ کیش ده 8,800 روپۍ موږ سره کیش زه راځم 8000 روپۍ ورکوم نو د هغه باید قرضه کمه سي او دلته نغدې پیسې موږ نه څه وسي کمې سي نو راځو وینډر ته چې پیمنټ کوو ورته وایو چې څه وکړه اول نمبر پیمنټ ده په کوم تاریخ مو پیسې ورکړلې په دې تاریخ چا ته پیسې ورکړه خالد ته که خپلواک ته خالد ته او ډسکرپشن ورته پیډ ټو خالد بای رحمت الله ورکړي تفصیلي ولیکه چې هلته مې ورکړې بانک باندې د رسیج کړي بل څه خو چار څه لیکړي دي ورته ولیکه څومره پیسې دې ورکړلې 8000 نه کنه خیر اوس مې سیو مشکل نشته دا وایي مطمئن یې سیو ورته یې یس ریکارډ سیو اوس راشي ګوره دا خیر وینډر لیجر یې دا کاته څومره روپۍ مو سره شوی 3,500 روپۍ ولې چې ګوره 8000 روپۍ مونږ درته ورته ورکړي دي ښه پیټ خالد بای رحمت صحیح شو او چې کله کیش ته راسو کیش کې مونږ سره پیسې 150,000 وي که نه اوس وګوره اوس نه 5,800 روپۍ دي خالد پیټ خالد بای رحمت وینې هلته راغلی دی خالد ته پرداخت شوی دی ورسېدی په دې قصه او 8000 روپۍ نو دا یو قصه شوله ښه اوس موږ ته یو سړی پیسې راوړي د هغه لکاتې باید کمې شي د ریسیوینګ لپاره موږ باید یو فارم ولرو ښه چې وینډر نه پیسې او کسټمر نه پیسې ریسیو کوو ښه نو لکه څنګه چې تاسې دلته دا وینډر دپاره د پیمنټ سیسټم جوړ کړه د کسټمر دپاره به د ریسیوینګ یو سیسټم برابر کړی د خیره ښه کمل ده د کسټمر ښه ګوره کسټمر لیجر ته راشي ګوره په خیرو باندې موږ څو روپۍ پاتې دي 2000 دنه موږ پیسې راواخلو دلته یې مه رسوئ ښه ځکه بیا کیش نه منفي کېږي که تاسې دلته ورسوئ ښه کیش ته نه اضافه کېږي نو موږ باید یو بل فارم جوړ کړو چې هغلته یې ورسوو داسې داسې هم کېږي چې دلته ته کوډ ورته وکړې د دې ځای نه ډایرکټ کیش نه وځي ښه خو هغه ښه ده زه راځم ما په نظر سره چې زه یو کیش ته ریسیوینګ یو جدا فارم جوړم نو زه راځم ورته وایم چې څه وکړه یو فارم جوړو لکه څنګه مو چې دې ته جوړ کړه ورته لیکم ټي آی ډي ټرانزیکشن آی ډي آټو نمبر ورکوو او ټي ډي تاریخ د معاملې کم تاریخ و سی آی ډي کم کسټمر پیسې راوړلې سی نیم د کسټمر نوم چې شي او ډسکرپشن کم تفصیل مفصل چې ورکوي هغه دلته یاداشت کړه او بل نور چې نشته که نه اماونټ څومره روپۍ راوړي ښه دا سیف که د چې شي په نوم باندې ها کس نه پیډ نه ده کسټمر پې دا کسټمر بیا هغه وینډر پې او دا کسټمر پیمنټ شو ښه دا مو راواخیسته سیف مو اوس راځو له دې نه ډایرکټ په ډایرکټ څه جوړو فارم جوړو څه جوړو فارم جوړو ها کسټمر پیمنټ اپشن ها ریلیشنشپ خو ورکړه که نه ریلیشنشپ ته راسه رایټ کلیک شو ټیبل کوم یو کسټمر و که نه کسټمر پیمنټ دا ایډ کا او کسټمر کی راوړه دلته یې ورباندې وغورځوه او کریټ یې ډبل نه کېږي ها ټي آی ډي سره نه ورته سی آی ډي سره لینک صحیح شو او اوس راځو راټلی کوو ټیبل ډیزاین ته دلته ورته چې سی آی ډي لوکاپ ټیکسټ باکس دا به دې شي بدل کا
کامبو باکس باندې بدل کا او دې نه وروسته ورته وایم چې څه کار وکړه د کسټمر نه پکې ډیټا راوله ښه د کسټمر نه د کسټمر آی ډي راوله او د کسټمر نیم راوله سیو یې کا او کالم کاونټ څو کا 2 کا کالم هیډ یس کا لیسټ ویډ څو کا 2 کا سیو یې کا او کنټرول ډبلیو کا کنټرول سیو کنټرول ډبلیو بند ښه دا مو راغلی دا مو چې کله راواخیسته اوس ورته وایم چې څه کار وکړئ څه وکړو فارم ته نږدې دقیقه کریټ ته راځو فارم ویزرډ او ټول اډ کوو نیکسټ ټاو کالمر صحیح ده نیکسټ او فینیش رایټ کلیک کوو ډیزاین ته راځو دا سلیکټ کوو دا به ډیلیټ کړو پراپرټي شیټ ته راځم ادر پاپ اپ به څه وکړو یس کړو کوم شیان چې نه دي پکار دا به څه انتخاب کړئ نو انتخاب کړئ بارډر سټایل به تن کړئ ریکارډ سلیکټور نو نیویګیشن بټنز نو स्क्रोल बार नीदर और बस सेलेक्ट का दाना हाँ ओ ارسله جوړ کې پیمنٹ چې بل ورسته خو دې میاشت سره تر اخره پورې د څومره پیمنٹ کړه خلکو ته صرف هغه د پیمنٹ یا ریسیومنت چې څومره شوی هر څه ته کوشش وکړي ریپورت ورکړي ښه ځکه که هر یو شی سړی تا ته ورقه کې درنه غواړي چې ورقه کې غواړي نو ته مجبور یې چې پرنټینګ آپشن به ورکوې ښه دا راوامخیسته دلته وایي څومره پیسې دې توضیح کړي دي میاشتې سر نه تر اخره پورې موږ سره دا پیمنټ په والا تیار به کړو چې دومره دي که نه یا دا مو راواخیسته خاطر دې هده پورې او اوس غټ غټ ښه دي څنګه کوو پیسې خو هم نه پېژني دا راخلو که نه دا به دلته کلیک کړو دا په پیسو غټېدی نه هم نه غټول دومره که نه دا به لږ واړه واړه او اوس به دا راخلو تر دې حده پورې او دومره صحیح شو اوس دلته کلیک کوو رنګ و شکل چې هغه نورو ته مو څنګه ورکړی دی ته هم داسې شو زده خو مو که که نه انشاءالله دا راخلو تر دې حده پورې به د دې تنظیم هم برابر کې ښه پیکا ده خو خیر تور رنگ او بولد عنوانونه مرته را کاپي کا دا وینډر پیمنټ نه به دا راواخلو کنټرول سی کاغې کسټمر ریسیوینګ فارم کسټمر ریسیوینګ فارم ریسیوینګ لیکل کېږي خو دا که نه لیکېږي دا مو راواخیسته صحیح شو او یو به دې بټن د خیره کوډ وکړو که نه کامبو باکس نه بیلډ ایونټ کې حکمت راته وایي څه لیکو آصف وایي آفرین می ډاټ سی نیم بالکل مساوي کا آفرین آفرین دقیقا می ډاټ سی آی ډي ډاټ کالم آفرین کالم بس صحیح شو آفرین نصیب زده کړی دی دا خیر دا راخلو حکمت ته تا ول نه یاد کړی دا مو ولیکه سیف کوئ پریویو کوئ اوس ټي ډیټ کم تاریخ ده څه رقم ته تشریح چې ما تاسو ته وکړه ښه ولاګې څوک درته ووایي چې نه زده کوئ هغه هم خپله خوښه ده بټنه به ورکوو یو قسمه بله هم اشتباه کړې ده چې ټي ډیټ موږ څه وکړل اشتباه هم پکې وکړله ټي ډیټ ډیټا ټایپ مې ډیټا ټایپ نه دی نیولی ښه کسټمر پیمنټ فارم را خلاص کا دې ډیټا ټایپ ما چې نیولی ده شارټکس نیولی ده دا به راواخلم ورته بېرته اوس وبې ګورو چې شوی ده که نه ده شوی کسټمر پیمنټ فارم ښه دا وینې ګوره صحیح شو اوس ډیټ ته واوښته ښه او اوس ګوره کم کسټمر نه پیسې راوړلې خیرو راوړلې 100 روپۍ راوړلې 25,000 صحیح ده که نه ها ډسکرپشن ورته هم ریسیوډ فرام خیرالله تفصیل ورکړه چې د څه شي وي د هغه 2 موبایلونه یې وړي دا شی وړي څه ورته لیکم چې بای صدیق الله خیرالله نه پیسې واخیستلې خو چاته یې ورکړې وې صدیق الله ته یې ورکړې صدیق الله په لاس هم څه نه واخیستلې اماونټ یې څومره و 25,000 صحیح شو نو دا خو نه شو سیف که نه نو موږ باید دلته لاندې بټن یې ورکړو دلته کسټمر پیمنټ فارم کې یو د سیو او یو د نیو راځو کلیک کوو او دا مو چې کله کلیک کوو او دا راخلو کینسل کوو ها ورته لیکو څه ورته ولیکو نیو دا به انتخاب کو او دې نه به کاپي وباسو او دلته راخلو دلته ورته څه وایم سیو آفرین
نیو ته به راشو ورته به ولیکو بیلډ ایونټ کوډ بیلډر ورته هم چې لیکل چې څه شی می ډاټ وی نیم نه آفرین ډو سیمپلی ډاټ گو ټو ریکارډ کاما ایسی نیو ریکارډ او دا مو راواخیستل اپلینټ کیوریانې به جوړې کو آفرین ګورم نو دا باید یو وینډر ته لاړ یا کسټمر لیجر ته لاړ شي او بل باید کیش ته لاړ شي ښه یو دغه دا کسټمر لیجر زه وګورم څه مطلب دا ګورم موږ ته چې کومې پیسې راوړي هغه موږ په کوم ځای کې رسوو ډیبټ سایډ کې رسوو که کریډټ سایډ کې کریډټ کې هم رسولي وینې او موږ ته خو کیش کې خو ډیبټ دي خو د هغوی دپاره کریډټ دي پوه شوې یو ګوره هر انټري چې ته دوه اړخه لري ښه چې راغللې صحیح شو ډیبټ شو نو د موږ دا موږ سرمایه وه دې سرمایې نه هم کمې شولې دا کریډټ شو ښه نو دا اماونټ صحیح د هغه بل کې مې اشتباه کړې وله دا رخلو کنټرول ډبل یو دا به بند کړو او راخلو دې ځای نه نو څه کوو یو ډیبټ ته ځي او یو ځای کې کریډټ ته ځي نو کیوري ډیزاین کیوري جوړه کا کیوري جوړه کا د کوم ټیبل نه د کسټمر پیمنټ نه دا کلیک کا او اډ کا ټول فیلډونه را واخله ورته چې دا ټول اپینډ کا چرته اپینډ کا کیش ټیبل کیش ته چې اپینډ کې ډسکرپشن ته ویسا صحیح نظام نمبر اماونټ چیرته ویسا ډیبټ ته ویسا ښه او بس خلاص شو که فقط د شرط ورکړه قوس خلاص فارمز په فارمز کې دننه کومه فارمز باید کومه انټری ویسا کسټمر والا ها کسټمر انډرسکور پی او پاغه کې دننه ټي آی ډي صحیح شو دا کوم ټرانزیکشن دا هغه موجوده ټرانزیکشن ویسي ټولې وینې سیخه دا سیف کا ورته ما چې اپډیټ کسټمر لیجر فرام کسټمر پیمنټ صحیح شو دا مو سیف بیا راشه بله کیوري هم ترنه جوړه کړه کیوري ډیزاین ته راشه او ورپسې څه ووهه کسټمر پی آپشن سلیکټ کړه دا ایډ یې کړه او کلوز یې کړه او د دې نه وروسته راځو ډبل کلیک ورباندې کوو کوم فیلډونه راخلو دا ټول راخلو ورته هم دا ټول اپینډ کړه چېرته یې اپینډ کړه کسټمر لیجر ته یې اپینډ کړه ټول فیلډونه صحیح دي ډسکرپشن ته سینې ته ډیلیټ ته یو د آی ډي لري کا او اماونټ چې دا هلته کریډټ کوي کیش کې مې ډیبټ ته وړه نه پته نه لګي اوس مې یاد وړه ها دا نه کیش کې مې هلته ډیبټ ته انتخاب کنه کوړه صحیح ده ځکه هلته ډیبټ کړی صحیح شو کریډ ایریا کې ورته لیکو چې فارمز او په فارم کې دننه کوم یو فارم کسټمر انډرسکور پیمنټ او هغه کې دننه کوم یو فارم ټي آی ډي ها سیف او ورته لیکو چې څه شي اپډیټ کسټمر لیجر فرام کسټمر پیمنټ نه شي هغه د کیش ولا اپډیټ کیش فرام ها اوس قصه خلاصه شو کنه اوس راځو کسټمر لیجر ته ډیزاین ته راځو او کسټمر لیجر ته چې کوو چې راځو کسټمر پیمنټ ته راځو او دلته سیف کې راځو بیلډ ایونټ اول سر کې ورته وایو چې ډو کمانډ ډاټ سیټ وارنینګ آف وارنینګ سو کا آف کا قوس خلاص آف او دین وروسته ډو سیمپلی ډاټ ریفریش ریکارډ ریفریش کا او ډو سیمپلی ډاټ سو کا اول سیف کوي سیف را وروسته باید ریفریش شي ډو سیمپلی ډاټ سیف دا کار چې دی وکړه بیا یو ویریبل جوړ کا او ا مساوي کله چې سره ام اس جی باکس سره او فاست لا ډبل کوشن وکړه چې ار یو شور ټو کلوز آیا چې ته مطمئن چې دا بندول کې سیو ها سیو رښتیا او نور شان مې ورنکړل کنه کاما وی بی اس نو کینسل پتا نه یس نو اف کچېره ا مساوي شو د وی بی اس سره دین سو کا او ډو کمانډ ډاټ اوپن کیوري خلاصه کا کوي اپډیټ کیش فرام کسټمر پیمنٹ صحیح شو کنه دا صرف کیوري وا ها والله که نو په مغالطه یو کیش شو کنه اپډیټ کیش صحیح ده کنه ډاټ اوپن کیوري خلاصه کا ډبل کوټیشن کوم یو کیوري خلاصه کا صحیح نمونه ورکړئ نه ما غوښتل چې ګډوډي مون کې بل ورځ به دا درنه یاد اوسي ها
بل خواته سي کنه ګډوډي یو خو ډیټا بل نه بل ورځ په دې کې ایډیټ کوي بیان کې اتنه نه پېژنه دا کیوري دي چې شي ودا مې چې شي ته جوړه کړي ها ما خپل ځان لپاره مخفف ور کړی دا نه زه په پیغام بل سړی چې بیا په دې ډیټابیس کې ایډیټینګ کوي هغه ته معلومات نه کیږي چې دا چې شي دی ها اوس رخلو خیر یو د سينوم باید تاسو ورکړي ډیټابیس جوړولو کې ویریبلونو ته لکه دا ګوره ما ویریبل ته نوم چې ورکړی ا دا که خبره نه ده بیا باید نوم ورکړی وي چې میسج ویریبل پوه شئ منظمه قاعده نه لري ها ولا نه لري قاعده باید اوس ګوره دا ویریبل نامګذاری یو خود څه ده چې قوانین دي چې ای باید شروع باید په عدد نه دومره حروفونه ډیر نه اوسېږي کنه مثلا داغه نه باید په منځ کې مختلف کریکټر نه فاصله نه په خو پیږي خو هدف مونور چې دا چې یوازې نوم باید انډرسټانډیبل وي خام چې سړی دا ویریبل ته وګوري کیوري ته وګوري باید دا نوم نه پوه شي چې دا کیوري ده دی شي د پاره ده ها بل کیوري اپډیټ شي خلاص کا اپډیټ کسٹمر لیجر اپډیټ کسٹمر لیجر فرام چی شي فرام کیش فرام کسٹمر پیمنٹ کنه دا نوم ورکا او په اخر کې end if او ام اس جی باکس ورته دی وایي چې ریکارډ هاز بین سیوډ ریکارډ سیو او خلاص شو دا قصه اوس دا سیو کوي وا پریویو وکړه فارم سیو کو بینه اوس ګوره خیرو موږ ته 100 روپے راوړلې چې دا سیو کم دی سیو سره پیږي چې کم کار باید وشي یو باید موږ سره 25000 روپۍ په کیش کې اضافه شي کیش موږ سره اوس 95000 روپۍ ده ها چې هغه سیو کم باید 25000 کیش کې نور موږ سره را ډیری شي ها یو دویم باید سی وشي د خیرو قرض چې دا باید 25000 را کم شي 20000 نه چې 25000 واسي 400 پاتې شي هغه مره دي پاتې شي 8000 پاتې کیږي 4000 نو خو بس 400 مره یې اوس ګورو کنه کسٹمر پیمنٹ ته راځو ته دا مو ریسیو کړل سیو یس مشکل ده دا یو کیوري نشته د ویني اما کوم یو سی اف سی پی کیوري نشته ده ښه اوس به وګورو چې سمو کړی دي ویني یو سی اف پی اپډیټ کیش فرام پرچیز اپډیټ کیش فرام څه ده ایکسپنس اپډیټ کیش فرام انکم اپډیټ کیش فرام پیس اپډیټ کیش فرام یو اپډیټ کیش فرام وینډر پیمنٹ اپډیټ کیش دا ګوره دا کسٹمر پیمنٹ ده کنه دا اپډیټ کسٹمر لیجر ده ها اپډیټ کیش فرام وینډر پیمنٹ اپډیټ یو دغه کې دا کوي اپډیټ کیش فرام اس کسٹمر لیجر فرام اس څنګه دا کنه وایي دا سل نه ډیټا ځي کنه دا نه دا فرام سل دا کیوري مې سیو کړه که مې سیو نه کړه اپینډ کیوري وکنه نه آخر کې چې پی دغه کیوریانو کې دا ښه پرچیز وی پی سی پی یو سی پی دا د بل سی پی بیخي شته نه یو وینډر پیمنٹ دی او کسٹمر پیمنٹ دی کومه ده خو یو سی پی دا کسٹمر پیمنٹ باید دوه وي او موږ څو دانې جوړې کړې دي یو دانه جوړه کړې ویني هغه بل کیوري مې اتمن په غلط نوم سیو کړې خو پرته دی بل به جوړه کوم ورته اوس رازو څه کوو کریټ دا مجبور بل جوړه کو ها دا کم ټیبل نه دا کسٹمر پیمنٹ نه یو هغه کیوري جوړه ک کیش ته نقل راخه او ته هغه نوم باندې کیوري جوړه کا اپینډ کا چیرته اپینډ کا کیش تاسو ما درته مې ګورم مالدا مې اپینډ نه کړل اماونټ به چیرته اپینډ شي ډیبټ ته او ټی ډیټ به ټی ډیټ تر شي خلاص شو پوه او دلته نوم ورکو چې فارمز په فارمز کې دننه کسٹمر فارم کسٹمر انډرسکور پی او په هغه کې دننه بیا چې شي ټی آی ډي هغه ټی آی ډي او سیو وکړم اپډیټ کیش فرام کسٹمر پیمنٹ په دې نوم کیوري نه و جوړه کړه مشکل حل ده ښه ایس نور کوډینګ کې کومه مسله نه و په دې نوم باندې کیوري وجود نه درلوده چې موږ کوم نوم ورکړی و اوس چې کله دا وګورو سره اخلو ګورو ها اوس کیش کې ګوره کیش کې خو نه دي اضافه شوي هماغه نه خو د خیرونه پیسې کمې شوي دي کېدای شي کمې شوي که نه دي شوي ها څه شو کسټمر لیجر وګوره ښه وینې هماغه 2000 دي که نه سیو مو ایرر پکې راغی
او اوس څه کوو کسټمر پیمنټ نه دا اوس ټایم سیو کړه یس ریکارډ سیو شو اوس ښه اوس کله سیو شو اوس راځو ګورو کېش کې مونږ سره پیسې ډېرې شوې 25,000 څلور اتیا زره 800 روپۍ لرو ګوره د اخري کې د اولې میاشتې په 14 تاریخ 2020 کال کې ریسیو فرام خیرالله بایسي خلاوي نه اخري دا دی موږ سره او د خیرو بیلانس چې دا هغه کم شو ومو کته 100 روپۍ پاتې دي 2000 روپۍ د پاتې بس ته مخته ځو بس ته بیا ډېرېږي پوه شوې بیا به سبا ته انشاءالله په نورو موضوع سره وکړو سبا ته بس سمري جوړو ښه د دې ټولو نه خلاصه راخلو جوړوي چې څومره موږ لا تر اوسه پورې فروشات کړي دي خریداري مو څومره کړې ده پوه شوې نقد پیسې څومره لرو مصارف مو څومره کړي دي موبایلونو جوړولو نه مو څومره پیسې راخیستي ګټه مو کړې ده تاوان مو کړی دی ټول لپاره یو سمري جوړو ښه